الحمدلله موږ تاسو د ترجمه سره د قرآن مجید ترجمه تاسو کوم اپلوډ کړی ده دا په د څومره پلیټ فارم سي دي کنه په د سوشل میډیا کې لکه ټویټر خو نسته فل د موږ سره د فیسبوک د ټیک ټاک یا واتس اپ دا په ټول کې الحمدلله موږ نشر کوو تاسو ډیر مینه لرو او تاسو د خدمت سره باندې الله عزیز یو تاسو غږ ماشاءالله ډیر اثر لرونکی دی الله تعالی تاسو اتحاد کړی دومره افغانانو کې چې الله تعالی لکه حدیث کې سره دی الله تعالی چې کار اخلي یعنی مثال هغه نه ګوري نو دومره تاسو اثر لرونکی غږ د چې خلک موږ ته جاړي هغه چې موږ ژوند دومره بدل شو دا ترجمه تاسو اورو نو یعنی تاسو غږ کې تاثیر ده لکه مخکې چې لکه پیغمبران برات خلکو ته تبلیغ وکړو نن سبا څو غلط کار کوي الله تعالی دی وسیله سي ده موبایل ګرځولای ده یو دم تاسو تلاوت ورشي قرآن ورشي کنه نو خلک ډیر زیات متاثر سو ډیر زیات اسلام د رجحانم زیات سو ځینې خلکو ترجمه زده کړې زموږ ته یا غنه د کورس موږ چینل هم جوائن کړو جوړ کړو نو خدای دې خیر درکړي خدای دې تاسو ته د قرآن برکت دې دروري الله ډیر راضي سي او مدیر خوش نصیب ډیر خوشبخت انساني تاسو الله تعالی تاسو ته دومره غټ کار د برخه کو دای په سوشل میډیا کې اول کسان موږ چې تاسو دغه هغه موږ ورکړی یعنی دا رقم د ویډیو شکل مو ورکړ ما کې تاسو ډیر مخکې ریکارډ کړو کنه لغنه په دغه کې خلاص په نوی کې مې پښتو پنځه نوی کې ما خلاص ک دری ژبه باندې بیا څلور کاله پښتو هغه نوی کالو کې وو لغنه به نه پېم څو کاله تیر 15 کاله تیری او ماشاءالله دلته الحمدلله تاسو ویډیو باندې موږ 3 ساعت څلور ساعت کار وکړو دا ویډیو اپلوډ کړو نو خلک ډیر جنوال دي تاسو ته باس کوو د حکومت مبارک ما ویل معنی نو حکومت باندې دومره نه پوهیږم به نو ما خپل هغه لپاره او باقي تاسو ملي استاپ دغه هغه کې د صورت خیبر تلویزیون کې هر ورځ یو سپاره پښتو هغه کې نشري بیا ختميږي په اخر د میاشت کې خیبر تلویزیون هر ورځ خبري خیبر تلویزیون ګوري کله کله صدرو د ته خیبر تلویزیون که هغه وګوري په ساتلایت کې دا هغه ډیر خده هغه نشري متواتر په افغانستان کې هم د رادیوګان او تلویزیونونو خبري د خبرې دي چې وکړي د لطف د خدای سوي د زتا ته وایم چې دومره زله خدای شاکر یم سجدي کوم خدای نه تشکر کوم ته دایما زه انتخاب کړم چې نه زه څه کاروم دومره خولي غږونه دي په دنیا کې هر یو غږ لري خپل تناز لري आवाज لري پیسې لري داري لري دا خدای زه وګورم چې سيو تل حکمت مېشه چاته الله وړي حکمت ورکي هغه څوګنه عالمان دي دا رقم اکثریت چې معصومره تفسیرونه ولیدل کنه په دې کې ډېر یعنی معتبر شاکوم ډیر زیات ویل کیږي کنه هغه یو ډاکټر لیکلای یا یو انجینر لیکلای یا یو دا رقم د سکول پروفیسور لیکلای دا نه چې عالم ډیر زیات ویل کیږي هغه عام خلک هم ویل کیږي د خلکو امت پوری یعنی خلکو د زړه پوری یعنی الله تعالی دې په څومره وقف کړی دا ډاکټر محمد دین په نوم باندې یو هغه د مترجم د قرآن مجید ترجمه کړی موږ خپل مدرسه وایم زموږ په مدرسه کې دغه بغیر څو ترجمه نه وای ولا غډي رسانه ده دا خو دومره مترجم دي یعنی هو قرآن مجید ترجمه کړي الله تعالی هغه ډاکټر انتخاب کړي او هغه عالم نه ده یو څه علم به زده کړی یا لغت به زده کړی دغه بعد فارغت بعد وای تلګ یعنی دا عربي به زده کړی د ترجمه ولیکله دا دی الله کاردانه چې غټ عالم باندې درست خو یو علم د یو علم رسول دي د خپل پیغمبر د اسلام بهترین نمونه ده صلی الله علیه وسلم هغه خدای قصدن یو بے سواد سړی انتخاب کړیو نه شاعر نه لیکوال نه بلو یو یتیم بے سواد انسان اومي سړی خپل قرآن وایي دغه لوخلین خلکو ته قرآن ورکړای ده نو موږ هم بے سواد یو په دین کې یقینا د تعالی نظر درست ویل
او ډیره مننه تا قربان سم ما ته ژړا مې راوسته تا چار سم خدای دې ژوندی لره تاسو څخه ډیر زیات یعنی د متاثر شوی یم تاسو د غږ څخه موږ خپل د قرآن ډیر لري یعنی وس خلکو ته لکه یو سړی چې 50-60 کاله سره لمونځ کوي الحمدلله رب العالمین الله اکبر دا نه پوهېږي دا معنی څه لري زه قرآن کې کوم هره ورځ یو آیات وایم دغه څه معنی ده نو 99% تاسو د غږ د وجه خلکو قرآن په ترجمې سره ویل پیل کړ هغه لکه په قرآن کې سورۃ الجن کې فرمایي چې دا قرآن د خلال لپاره هدایت کوي یعنی کومه لاره صحیح ده نو خلک تاسو د غږ د برکته دومره غټ خلک قسم خدای دې موږ سره د ګروپ ته یعنی کم از کم 4-5 کسان چې په کې ډیر زیات یورپ خلک دي یورپ خلک متوایي چې موږ د ترجمې دی وجه اسلام ته نږدې شو کني موږ اتیسوي موږ د الله دی وجود انکار شروع کړو دا ترجمه سره راځي موږ په موبایلونو کې د موږ اپلیکیشن الحمدلله جوړ کړی دا تاسو نه میږي انډراید ته موږ اپلیکیشن جوړ کړی دا اپل ته هم جوړ کړی دا اپلیکیشن زه کوم د شل نورم کار روان ده هغه ایتان نوم څه ده زمانه محمد ولی ده محمد ولی جان همدغه د نمره ده د ایتا دا چې تاسو سره باید په تماس کې سمه چې بیا ماته راولېږي هغه اپلیکیشن چې بیا زه هغه کومه انشاءالله زه به تا ته د خپله د هغه بله نمره درکړم زه د قلم د سره ده چې او زه به بیا درته او بیا به زه درته درکړم زه به نمره درکړم او بیا به زه تا ته نمره درکړم ولي جانه په مخه دې ښه ورو تاسو که دا اپلیکیشن شیر کې د خلکو ته ډېره ګټه ورسېږي تا قربان سم او په خدای دې سپارم جزاک